سلامونه درنو لیدونکو، وحید الله زیار یم. په دې هیله یم چې تاسو به روغ او جوړ وئ. د ټلویزیوني راپور انلاین کورس ته پخیر راشئ. درنو لیدونکو، په تیر درس کې د پلان پر پیژندنې وغږیدو. نن د ټلویزیوني راپور انلاین کورس 26م درس ده. په ننني درس کې به د پلان پر ځانګړنو وغږیږو، یا به پر دې بحث وکړو چې پلان باید څه ډول وي او کوم توکي ډیر مهم دي چې باید پکې ځای پر ځای شي. درنو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور د 26م درس لپاره لاندې اهداف ټاکل شوي دي. لومړی، محصلان د غوره پلان پر ځانګړنو پوهول. دوهم، محصلانو ته د بریالي پلان جوړونې اړوند انګیزه ورکول. دریم، محصلانو ته د هغه مهمو نقطو ښودل چې باید پلان کې ځای پر ځای شي. د ننني درس په پای ته رسیدو سره باید دغه اهداف ترلاسه کړو. د یادو اهدافو په ترلاسه کولو سره به لاندې د توقع وړ پایلو ته ورسیږو. لومړی، محصلان به د غوره پلان ځانګړنې وپیژني. دوهم، محصلان به د ښه پلان جوړولو لپاره وهڅیږي او انګیزه به واخلي. دریم، محصلان به د پلان لپاره پر مهمو نقاطو پوه شي او په خپلو پلانونو کې به ورته پاملرنه وکړي. درنو لیدونکو، تاسو پلان وپیژنده او د پلان پر ګټو هم وپوهیدئ. زموږ د نن ورځې د درس موضوع د پلان ځانګړنې دي. په همدې تړاو له ځان سره 10 ثانیې فکر وکړئ او ووایئ چې پلان باید کومې ځانګړنې ولري. ستاسو له فکر او ځواب څخه مننه. راځئ چې د پلان پر ځانګړنو باندې بحث وکړو. درنو لیدونکو، که موږ غوره پلان ولرو، طبیعي خبره ده چې غوره چارې او غوره پایله به ولرو. د ښه او کامیابه پلان لپاره موږ باید د پلان جوړولو پر وخت ډیرو ټکو ته پام وکړو او هغه ځانګړنې چې یو پلان باید ولري خپل پلان ته ور وبخو. په همدغه درس کې قدم په قدم د یوه ښه پلان پر ځانګړنو باندې بحث کوو. د پلان لومړنۍ ځانګړنه د واضحو او مشخصو اهدافو درلودل دي. په دې معنا چې پلان باید له هر څه وړاندې واضح او مشخص اهداف ولري. هغه اهداف چې موږ یې پلان کې ځای پر ځای کوو باید د سمارټ فارمول له مخې ټاکل شوي وي. سمارټ د 5 کلمو د سر له تورو څخه جوړ شوی ده چې S د سپیسیفیک، M د میجریبل، A د اچیویبل، R د ریلیونټ او T د ټایم باوند په معنا ده. په دې معنا چې زموږ د پلان اهداف باید واضح او مشخص وي. دغه اهداف باید د اندازې وړ وي. همدارنګه دغه اهداف باید د ترلاسه کېدو وړ وي. دغه اهداف باید مربوط یا تړاو لرونکي وي. همدارنګه دغه اهداف باید په ټاکلي وخت کې ترلاسه کړلی شي. زموږ اهداف باید له همدې فارموله تیر شي او پورته 5 ځانګړنې ولري. درنو لیدونکو، کله چې موږ په پلان کې د یوه کار لپاره اهداف وټاکو، نو باید دا چې د اړوند اهدافو د ترلاسه کولو لپاره لازمي چارې او فعالیتونه هم په ګوته کړو. همدا د پلان دوهمه ځانګړنه ده چې زموږ پلان باید د هغه فعالیتونو لیست ولري چې موږ یې اهدافو ته د رسیدو لپاره راتلونکي کې ترسره کوو. اړوند فعالیتونه باید په دقیق ډول وسنجول شي او په منطقي ډول، ډیر مهم نه د لږ مهم پر لوري په لیستوار شکل ولیکل شي. هغه فعالیتونه چې موږ یې په پلان کې ځای پر ځای کوو باید مشخص، څرګند او د ترسره کولو وړ وي. تاسو باید په دې پوه وئ چې ټولې هغه چارې چې تاسو یې پلان کې لیکئ، وروسته یې باید په عملي ډول ترسره کړئ. نو که چیرته تاسو داسې فعالیتونه په پلان کې ځای پر ځای کوئ چې ترسره کول یې ناممکن وي، یا تاسو ورته منابع نه لرئ، او یا هم تاسو یې د ترسره کولو توان نه لرئ، په دې معنا چې تاسو خپل پلان نشئ عملي کولی او په دې لاره هدف نشئ ترلاسه کولی. درنو لیدونکو، د پلان دریمه ځانګړنه دا ده چې زموږ او ستاسو پلان باید مشخص وخت ولري. یعنې د اړوند پلان د تطبیق وخت باید په پلان کې واضح شوی وي. عموما موږ د یوې پروژې د ترسره کولو لپاره پلان لرو. په پلان کې اهداف ټاکو او د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره فعالیتونه په ګوته کوو. په اصل کې د دې درې واړو مسایلو وخت باید ټاکل شوی وي. دا باید معلومه وي چې زموږ پلان باید له کوم وخت څخه تر کوم وخت پورې په بشپړ ډول تطبیق شي. دا باید معلومه وي چې زموږ هر هدف باید په څومره وخت او کله ترسره شي، او دا هم باید واضح وي چې زموږ هر کړنه باید په کوم وخت کې ترسره شي. هغه وخت چې موږ د پلان د اهدافو او فعالیتونو لپاره ټاکو باید په دقیق ډول سنجول شوی وي.
داسې چې په ټاکل شوي وخت کې اړونده کارونه په واقعي ډول ترسره کړای شي. درنو لیدونکو، د پلان څلورمه ځانګړنه دا ده چې باید په پلان کې هغه منابع او سرچینې په ګوته شوي وي چې د اهدافو د ترلاسه کولو او یا هم کارونو د ترسره کولو لپاره اړتیا ورته لرو. د بیلګې په توګه پیسې، وخت، انساني ځواک یا کارکوونکي، تجهیزات او داسې نور. د اړونده منابعو د کارونې څرنګوالی او تنظیم باید په پلان کې واضح او څرګند وي. درنو لیدونکو، د پلان پنځمه ځانګړنه دا ده چې پلان باید د کار پر وخت د ممکنه ستونزو وړاندوینه وکړي او په دې هم باید وغږیږي چې که اړونده ستونزې رامنځته کیږي څه باید وکړو. یعنی پلان باید د اړونده ستونزو لپاره حل لارې هم وړاندې کړي. د بیلګې په توګه تاسو د یوې موضوع په اړه راپور جوړوئ. ممکن ستاسو له لورې ټاکل شوې سرچینه تاسو سره له خبرو کولو انکار وکړي. ممکن تاسو ته له مختلفو اړخونو ګواښونه او ګوتڅنډنې متوجه شي. ممکن تاسو اړونده موضوع ته له پښښ ورکولو څخه بند کړای شئ. دا او دې ته ورته نورې ممکنه ستونزې، بحرانونه او حل لارې باید له وړاندې په پلان کې په ګوته شوي وي. تاسو باید په پلان کې واضح کړي وي چې که چیرته احمد د مراکې لپاره حاضر نشي، پر ځای به یې له علي او یا هم محمود سره مراکه کوم. په دې ډول به ستاسو په کار کې ځنډ او خنډ نه رامنځته کیږي او کارونه به مو پر وخت ترسره کیږي. درنو لیدونکو، تل ستاسو د پلان یوه برخه باید دې ته ځانګړې شوې وي چې د پلان د تطبیق په اوږدو کې څه ډول تاسو خپل پرمختګ او شاته تګ اندازه کوئ. د دې لپاره چې موږ وپوهیږو چې د کامیابۍ که د ناکامۍ خواته روان یو، باید له شویو کارونو څخه څارنه او ارزونه ترسره شي. د څارنې طریقه، څارونکي او د شاته تګ پر وخت بدلونونه باید په پلان کې واضح او څرګند شوي وي. درنو لیدونکو، د ښه پلان اومه ځانګړنه دا ده چې پلان باید تغییر او بدلون منونکی وي. هغه چارې چې موږ په پلان کې ځای پر ځای کړي ممکن ځینې وخت د ترسره کېدو وړ نه وي، یا هغه اشخاص چې موږ یې غواړو ممکن د لاسرسي وړ نه وي. په داسې حالاتو کې باید موږ د اړونده چارو او اشخاصو بدیل چارې او اشخاص وګورو او زموږ پلان باید د دې جوګه وي چې اړونده تغییرات ومني. هغه تغییرات او بدلونونه چې موږ یې په پلان کې راولو باید له وخت او شرایطو سره سمون ولري. درنو لیدونکو، د پلان اتمه ځانګړنه دا ده چې په پلان کې باید د داخلو کسانو ترمنځ د مرستې، همغږۍ او ښو اړیکو اصول موجود وي. اړونده اصول باید په پلان کې د داخلو کسانو له لوري ومنل شي او تطبیق کړل شي. که چیرته ټیم د یو بل په لاسنیوي او مرستې سره د ګډ هدف لپاره کار وکړي، ډیره ممکنه ده چې غوره پایله به ولري. درنو لیدونکو، د پلان نهمه ځانګړنه دا ده چې پلان کې باید د هر کس دنده او مسؤلیت معلوم وي. څه ډول چې تاسو پوهیږئ ټول کارونه په یوازې ځان نه ترسره کیږي. دې لپاره چې لویې چارې ترسره کړئ، اړ یې چې د ټیم په ډول په شریکه کار وکړئ. په داسې وخت کې باید پلان کې روښانه شوي وي چې څوک کوم کارونه ترسره کړي. د مسؤلیتونو او دندو ویشلو پر وخت باید له جبر څخه کار وانخیستل شي، بلکې هر کس ته د علاقې او اړتیا له مخې مسؤلیتونه ورکړل شي. په پلان کې داخل کسان باید په خپلو دندو او مسؤلیتونو ځانونه وپوهوي او په خپل وخت یې ترسره کړي. درنو لیدونکو، د پلان لسمه ځانګړنه دا ده چې پلان باید د بودیجې برخه ولري. تاسو پوهیږئ چې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره وخت او کارونو ته اړتیا وي. په اړونده کارونو او فعالیتونو باندې پیسې مصرف کیږي. تاسو باید له وړاندې سنجولي وي چې ستاسو د پلان تطبیق څومره بودیجې ته اړتیا لري او اړونده پیسې باید په کومو لارو او څه ډول مصرف شي. درنو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور آنلاین کورس 26م درس په همدغه ځای پای ته رسیږي. په دغه درس کې مو د پلان پر ځانګړنو خبرې وکړې. د اړونده درس لپاره له دغه سرچینو او ماخذونو څخه استفاده شوې ده. که د ننني درس په تړاو پوښتنه او یا هم نظر لرئ، د پوښتنو او تبصرو په برخه کې شریک کړئ. له توجه مو ډیره مننه.